د لوی سپېڅلي څښتنتعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته څوک چې به په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یا جوته ده ما په متن کې لیکلي دي نن به موږ په کرکټ لوبډلې باندې به د افغانستان خبرې کوو تبصره به پرې لرو. ما سره په سټوډیو کې نن یو څه وخت بعد راساس هم را سره دی هغه هم په خپل کرکټ باندې خپل نظر ورکړي او دغه دی دا او زه به هم پر خبرې کوم ما ځکه د کرکټ دغه هم راوستلي دلته یو ویډیو مې ورته جوړه کړې وه ته مې خوستلې وه یو وخت چې یوه لوبه افغانستان وبایلله نو لومړۍ لوبه چې وبایلله د پاکستان په مقابل کې ډېرو افغانانو لکه کرکټ لوبډلې ته رد بد ویل نو له دې دپاره بیا ما په هغې باندې دا ویډیو جوړه کړه او دغه و ده بیا مې دلته څنګه دغه زه جوړ کړم دا ویډیو مې پرې جوړه کړه او هغه وخت کې مې نشر هم کړه ما پرې خبرې هم وکړې. ملګرو دغه د کرکټ کوم لوبغاړي چې دي یا پلیئرز چې ورته وایي دا چې دي څنګه دا راساس مې راواغستو خو د هغې کامره هم بنده ده زه به دا بېرته کته کړم بیا به هغه وروسته راواخلو صحیح شو زه به دې په ځای باندې دا بېرته دا دغه ور واچوم دا به ورسره دغه کوم دا کرکټ به دا کرکټ دا به دغه کړو نو دا زه جوړوم بیا وروسته خبرې کوو. او دا به اواز به ورو کړم دا دې روان نو ما په تفسیر هم کړی وه او دا ویډیو مې موږ جوړه کړې وه ځکه چې دوی د افغانستان لپاره لوبېږي نو باید موږ دوی وستایو تر هغه وخته پورې وستایو چې تر څو پورې دوی ښه لوبېږي او د افغانانو د افغانستان لپاره او ویاړونه راوړي یا افتخارات ورته راوړي دا باید وستایلی شي. خو بیا کله دوی کې کوم یو انفیټي یا لکه هغه عمر دې حد ته ورسېږي چې بیا نشي کولی لوبې ته دوام ورکړي نو بیا باید هغه خفه نه شي او په ښه په خوشحالۍ باندې استعفا ورکړي یا تقاعد شي یا ریټایرمنټ واخلي د لوبې نه او دغه خپل ځای یو ځوان لوبغاړي ته پرېږدي چې هغه د افغانستان لپاره افتخارات راوړي. ځکه دلته په دې ټیم کې زموږ ټول زموږ لپاره اتلان دي په دې کې داسې ځینې لوبغاړي شته چې هغوی اوس په دغه ټیم کې چې دی ځای نه جوړېږي. یو خو زموږ د افغانانو د عادت دی چې موږ ځینې وخت کې شخص پرستي کوو یو سړی دومره هغې کې زړه کې ځای ورکوو چې د افغانستان نه بیا هغه موږ ته لکه مخکې ځکه دې په خاطر باندې که هغه که یو څوک په هغې باندې تنقید کوي یا نیوکه کوي یا وایي چې دا د دې لوبډلې دپاره اوس مناسب سړی نه دی نو موږ باندې ښه نه لګېږي د تعصب په نظر ورته بیا ګورو. ځکه پکار دا ده چې موږ ته لومړیتوب افغانستان ولري او چې هر هغه پلیئرز یا لوبغاړی چې ښه لوبه نشي کولی باید هغه خپله د کرکټ بورډ چې دی هغه دا فیصله وکړي هغه باید هغه کرکټ لوبډلې نه وباسي او د هغې په ځای باندې یو مستحق بل لوبغاړی یا کرکټر راولي. د بر اساس یې راواخلم هغه تیاري را سره دی بس صحیح شو او دغه سندره بیا لري او نو دا خبرو ته به زه لږ شان دوام ورکړم نور ځکه دا دغه نه شي ځکه چې دا زه دغه کوم چې باندې یو رقم مناسب ښکاره شو صحیح شو نو ځکه دا زما خبره دا تسلسل هم نشان د ګډوډ شو ځکه چې څو ځلې مراسا صاحب هم پکې لاړ بېرته مې راواغستو. نو اوس چې دی زه لکه دغه کرکټ کې چې دا کوم لوبغاړي دي خاص کر شهزاد محمدي لکه دی د افغانستان دپاره د مخه ښه لوبه کړې ده او اوس دغه د هغې دا کوم اوسنی کوم فټنس چې دی یا دا اوسنی عمر چې دی دا د دغه کرکټ ټیم دپاره اوس مناسب نه دی ځکه دې په خاطر باندې د دې 5 لوبو کې صرف یو لوبه کې دا ښه وځلېدو او لږې نمبر یې جوړې کړې نور نه دا ښه وکټ کیپر دی ځکه دغه چې دی لکه د عمر په لحاظ باندې او د وزن په لحاظ باندې دا ښه وکټ کیپري نشي کولی شاته توپ صحیح نشي نیولی هغه عمره تیزوالی په دې کې نشته دی چې سړی سټمپ دې ته وایي چې کله کیچ ونیسي هغه نفر باري او دغه نه وتلی
او دا به هغه وکټي په وای هغه شي کوم دا ډیر زیات کمزورې دی هغه چستی هغه تیزی په دې کې نشته ده کله کله چې کېچونه ملي ډیر وخت بعد یو کېچ راشي هغه چې د نه خطا شي نو په هغه ټیم باندې نورم به فشار راځي نو دا چې دی دغه نه د وکټ کیپر لپاره مستحق سره دی او نه دا دغه د خبرسمن دی نه بیټسمن دی او نه وکټ کیپر دی نو د دې په دغه کې چې دی هیڅ قسم زینه جوړیږي پوز وختونه کې یو لو بخو کې د سي چې پنځلو به زو کوم کې دی شي ولو بخو زمانه خوش دغه څلور خرابې کیږي خ لوبغاړي هغه دی چې په پنځلو به کې تقریبا درې خيو کې یو خراب وکي یو لکه د نورمال غوندي وکي هم صحیح ده کله صحیح وکي به خي وکي یو مناسب وکي او دو خراب وکي هم صحیح ده خدا چې پنځلو به وکي او پنځو کې صرف یو کې څرنځنه وکي او نور کې ایستا کارکردګي نه نو دا به په ټیم باندې پوچ کیږي هغه څه ګټه نه رسي نو یو خدا ده بل چې د قطب الدین نائب زکه دا د دې هغه بالینګ کې امدان راځي دا فاست بالر نه دی ته میډیم فاست وای چې نه تیزی نو روي په مینس کې او میډیم فاست نه دی په بالینګ کې هغه سوینګ چې وته وای نه غشي کولې نه لکه هیڅ پکې نشته ځکه دا بیټسمنان د هیڅ خطر نشي جوړولې رنځونه په ډیر جوړیږي نو دا بالر خو دې نه دی بيخي بالر خو نشو به د دې کوم بیټینګ چې مونږ ولیدو دا ځله نو نه تیز بیټینګ شي کولای او نه چې د په وکټو صحیح ودرېدل شي نو د دې خو دام چې دا لکه مناسب سره نه دی اوس عمر مغه دغه تند لکه اوس د دې عمر پاتې دی دا د دې نه روسه به داخل کیږي نو په کار دا چې دغه خپل ځای نور ځوان لوبغاړو ته پریدي ورو وزي او دغه د کرکټ ټیم نه سره خو د پاماني وکي ځکه چې د نور ځوانان راشي به همداسې ځنې نورم پکې شته لکه اوس دغه چې دا ما همیشه ویلو چې دا دغه چې افغان دغه او مونږه اصغر افغان هغه چې هغه صحیح بیټسمن نو خو هغه یو کارو چې طالبانو هغه دغه چې لکه کپتانۍ د پاره خو چې د کپتانۍ د لري کو به دغه په ټیم کې ځنه جوړې د هغه خو اخره کې استعفا ورکړه ځکه سید د کپتانۍ د پاره ډیر خو ځکه کپتانی کوله په دې په دوه چې کوم وخت کوم بالر ولو به کوم وخت چاته اور ورکی په دې کې هغه خطا کړو خو به چې هغه کله د کپتانۍ نه لري شو نو بیا هغه ضرور نه چې هغه به نور په ټیم کې پاتې وي ځکه چې هغه بیټینګ کې خدای هیڅ مزه نه و ځکه ما هغه سب د کپتانۍ لپاره مناسب سره نور بیټینګ کې خوند نشته همداسې ځنې نور هم شته چې هغه لکه دغه دی دا زازه عزت الله زازه هغه خبرسمن دی خو لکه بایزان د لپاره کار وکي باید د ټیم د لري نشي خو ډیر کار پدې وکي چې فټنس ولا برابر کی ځنې هغه ځنې شاټونه کې لکه هغه دغه تخنیکی لکه ځنې کې کمزورې دی هغه باندې باید خپل کار وکي دا چې ځکه په وکټ ودرېدل مې ځکه او لکه کارکردګي لکه دینه خشي ځکه چې اوس ملا یو دلو بکې لکه څرنځنه وکړ نور د خاص په دې لوبه کې ونه زلېدو په دې ټورنمنت کې نو دغه لپاره لکه باید ځان باندې کار وکي او کني کې نه باید دغه کرکټ بورډ باید دغه اخواته کی نو زمونږ دا تفسیر ور اساس به یو څه خبري وکي نو بس به لکه بیا په پروګرام باندې ور اساس څنګه دا څو راځي بس نور خبري ته وکړه زه به اخر کې په څه په څو کومنټ ویم مولانا زماني صاحب تاسو ته سلامونه او درنو دوستانو ته او هغه څوک چې به موږ وروسته ګوري ټول ته سلامونه او نیکی هیله زم خدای شاهد دا څو ورځې نو منو کله کله په پروګرامونو تعقیبول نو شکر دی زماني صاحب پروګرامونه ټول منظم روان کوم کله یو کله نیو پر صورت باندې زماني صاحب نن ډیره ښه موضوع انتخاب کړی د کرکټ د سپورت موضوع ده او زه په اول کې یو دوه درې خبرې وکم چې خپل د سپورت او موزیک چې ده دغه هیڅ په دنیا کې هیڅ سرحد نه لري یعنی سرحد په دې نه لري چې څوک چې د سپورتمن یا هغه ټوله دنیا کې هغه سپورتمن یعنی یو مسابقې ټول یو ګټي هغه ټول هغه یعنی ټوله دنیا پیژني یعنی خاص سپورتمن د دې یعنی دا هغه سپورتمن صفات هم په کار دی او دا هغه خې کلم باید خلک د کې نو دا داسې قانون دی د دنیا داسې قانون دی پر صورت باندې د افغانستان کرکټ دوستانو یعنی تقریبا ټول دغه 15 کال دغه لري سره لري به خصوصا په دغه 15 کالو کې چې افغانستان کې خپل جنگ او خارجيانو
دغه جنگونه وو، یعنې ډېرې معاملې وې، او په دغه شرایطو کې هم چې افغانان یعنې وکړی شو چې دغسې یو ټیم ځان ته جوړ کړي او کار ورباندې وکړي، او هغه دا خو ډېرې مرحلې لري چې دغه یو ملکونه دغه سطحې ته رسېږي، یعنې هغه سټیپ بای سټیپ مخکې ځي. نو دغه ځوانانو ډېر زیات زحمتونه ویستل، دغه کرکټ یې دغه درجې ته راویخېږي او راوچت یې کړو چې دا یو یعنې دنیا ته یوه عجیبه خبره هم وه چې یعنې د یو ملک داسې یو ملک چې هلته کرکټ هم نه و او داسې یو ملک چې هلته جنګ دی، هلته بدبختي ده، دغه ملک نه داسې یو دغه سپورتي یو ټیم راوځي چې د نړۍ په سطحه باندې خلک پېژني. نو موږ ټول افغان ټول زموږ دغه په ملي لوبو باندې افتخار کوو، د خدای مشبندلي افغانانو ته خوښي ور وبخله، دی چې د افغانانو شونډې مسکا راوستله. نو دی همیشه خدای کامیاب او باصحته لري. بعضې مسایل شته دی په کرکټ بورډ کې هم شته دی، زماني صاحب تاسو مې د اشاره وکړله، او زموږ هغه بعضې زاړه د لوبغاړي دي چې تر اوسه پورې په ملي لوبه کې لوبېږي. نو دغه بعضې مسایل دي چې هر څومره چې یو ملي لوبغاړی لوبه چې یعنې ډېره ښه د تاریخ د سپورټ ښودلې ده، هغه لوبه چې د یعنې د ورکوټي یعنې هغه یعنې یو څو کاله وروسته هغه بیا د یو ډېر ښې درجې ته رسېږي، او ځکه چې هماغه لوبغاړي تجربه کېږي، هغه لوبغاړي په اول کې لوبه موبایل فرق نه کوي، خو ولې چې ځوانان وي هغه په دې معنا چې که خیر که څه کال یې ښې لوبې ونه کړی کال ته کېږي، هغه تجربه هم کېږي، انرژي هم لري، ځوانان هم وي، په احساساتو هم راځي. بیا هماغه ټیمونه دي چې دلته بریاوې راولي او غټ ټیمونه ماتوي. نو انشاءالله دا کار هم کېدونکی دی، او اوس په فضل د خدای په افغانستان کې ډېر داسې مسلکي کرکټران هم شته په افغانستان کې چې موږ یې نو هلته هغه کار کوي، په کرکټ بورډ کې به وي، او اوس دغه هر څه په میډیا لحاظ باندې ځوانان ډېر کار کوي. پاتې دي نوي زمانې زه د یو اخلم چې هغه زموږ د افغانستان ملي لوبډلې دا تشویق کوله چې هغه د نیوزیلند نه راغلی دی، رحیم صدیقي ټول افغانان یې پېژني. نو زه د یو افغان صفت باندې زه رسا صاحب غږ دې بیخي بندېږي، نه پوهېږم چې ولې غږ دې بندېږي. غږ تا خو دې خپله بند کړی دی، دا داسې کوي. رسا صاحب غږ دې بند شو، زه یې در آواز وم، اوس مې پې نه کېږي، نه خلاصېږي. ته خپله کوشش وکړه، زه به تر څو پورې چې تا آواز دی غږ دې نه راځي، خبرو ته دې دوام ورکړه، غږ دې نشته. ستونزه به دغه بیخي پیدا شوی شو. سره اساس یې براتکارې دغه څه نت کې څه ستونزه وه، هغه به بېرته راشي. زه به د ملګرو ځینې کومنټونه وګورم، بیا څرګندونې هغې ته به جوابونه لنډ لنډ ورکړو، بیا به هغه چې راغی هغه به خبرې وکړي، بیا به پروګرام پای ته ورسوو. نو دغه شیخ حسن مننه، ستاسو څخه هم مننه، او عبدالخالق قادر ورور خفه خو یې کړلو، ځکه چې خو خیر بیا هم لکه یو څه لاسته راوړنې هم لري، لکه کوشش خو یې خپل وکړو دا چې لکه ځینې لوبې وبایللې، خو په کار داسې ده چې موږ یې هم وستایو او هم کوشش وکړو. کرکټ بورډ دا کوشش باید وکړي چې مهمه نه ده چې همدغه کلاړیانو یا دغه پلیئرز یا کلاړي چې ورته یو کار شی ورته ویو یا ورته لوبغاړي وو چې همدې سره همیشه ولوبېږي، باید دې کې بدلونه پکې راولي، د ښه نه ښه پسې وګرځي او هغه په خپل ټیم کې شامل کړي، لکه په دغه بسنه ونه کړي، ځکه دې کې ځینې کلاړیان داسې دي چې هغه ډېر زیات انفټ دي، هغه باید تغییر پکې راولي. علي احمد علي ورور ته سلامونه، الله دې وکړي چې روغ جوړې. دوستانو ته وړاندې کوم نړۍ مننه وروره، زموږ د خوا نه دې هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه. د نظیر سدوزي کاکړ زماني به وروره لوی ژوند ته غواړو، وروره تاسو سره الله دې ته هم خوشحاله او ارامه لري. علي احمد ورور بل دغه لیکلی هره لوبه
وړل او بیلل لري، موږ باید خپل اتلانو سره ودرېږو او تشویق یې کړو. بالکل دا خبره خو ده، خو چې هغه کوم یو لکه د هغې کې لږ شانته مشکلات ولري یا کمزوری، نو د هغې په ځای کې موږ بل د هغې بدیل پیدا کړو او هغه ښه ولوبېږي او د افغانستان ورسره نور هم لاسته راوړنې راوړي. نو همدغه شان پکار ده. پکار نه ده چې موږ لکه ځینې ځکه دا چې کوم دلته چې کوم لوبغاړي لوبېږي بیا ورسره زموږ د زړه نه مینه پیدا کېږي. دا یو قسم سایکالوجي غوندې یو دغه دی، هغه ورسره زموږ مینه پیدا کېږي، بیا موږ غواړو چې همیشه هم هغه وګورو. هغه که بیا کمزوری وي خو بیا هم هغه زموږ زړه کې ورسره لږه مینه وي. خو باید موږ داسې ونه کړو، باید موږ ته لومړیتوب افغانستان ولرېږي چې هر هغه لوبغاړی چې نه توانېږي ښه وځلېږي هغه باید ورو ورو لرې شي. یو د به موخه ورکړی شي، خو بیا وروسته که نه کېږي باید هغه بیا لرې شي، د هغې په ځای باندې بل ښه ځوان راشي چې هغه د افغانستان دپاره ولوبېږي. نو دا باید داسې وکړو. خاص هلته دا بل یو بل ورور هم دغه کلی دی، دې لیکلي بیټینګ مو کمزوری دی، بال کې ډېر ښه یو. وروره بالینګ خو دغه سلو بالینګ چې ورته وایي که نه، لکه دا رو بال چې څوک کارته دې کې ښه وو، مګر موږ سره تیز بالران نشته دی. یو حسن و، هغه هم د هغې دا پښه چې کوم وخت نه خوږه شوې ده، د هغې نه بعد هغه کمزوری شوی دی. هغه خپله هم لکه دوه ورځې وکړي، د هغې نه بعد په پښه درد راځي، اکثره وخت کې د میدان نه وځي. نو ډېر ښه تیز بالر و، خو اوس چې دی لکه هغه لوبه نشي کولی او د هغې غوندې بل تیز بالر موږ پیدا نه کړو. دغه نور چې دي ته میډیم فاست وایي، نه نیمه تیز بالران دي، مزه یې نشته، ځکه رنزونه ترې ډېر کېږي، آوټ کول نشي کولی، نو بیا دا خپله په بیټسمنانو باندې بیا بوج راځي. نو صحیح ده، موږ رو بالران ښه لرو چې سپینر هم ورته څوک وایي، څوک ورته سلو بالران وایي، هغه زموږ ډېر ښه دي. مګر تیز بالر نه، چې فاست بالر چې دی تیز توپ اچوونکی، ان هغه نشته. پکار ده چې کرکټ بورډ ورپسې وګرځي، پیدا یې کړي او دغه خپل ټیم کې ولوبوي. زه به یو بل دغه هم راواخلم چې دې څه لیکلي دي. شهزاد حضرت الله زازی، کریم جنت او ګلبودین حمید، حسن دولت زدران او شاپور زدران، سمیع الله شینواری، فرید ملک، شریف الدین، آفتاب عالم او د پاکستان باید د کرکټ لرې شي. دا کسان باید د کرکټ لرې شي. بالکل، ځکه چې دلته باید موږ نور نوي ځوانانو ته ځای ورکړو چې د هغې عمرونه کم وي. خیر که یو کال کې هغې ولږې لوبې هم خرابې وکړي، بیا خپله ورو ورو ښه کېږي، بیا په راتلونکي کې بیا هغه ښه کولی شي، ښه وځلېږي، افغانستان ته ښه لاسته راوړنې راوړي. نو پکار دی د ډېرو لوبې بیا ګټلی شي. نظر د ډېر ښکلی دی. ځکه چې دې بل ورور څه دغه لیکلي، افغان ټیم له نور خو د افغان ټیم له بیخي په صفر کې ضرب مه ورکوئ. دا خو موږ خو په صفر کې ضرب نه دی ورکړی، موږ خو همیشه ستایلي دي. هغه تېر ځل چې لوبه بایللې وه، ډېر افغانانو پرې نیوکې کولې، کنځلې ورته کېدلې، بیا پرې موږ ویډیو جوړه کړه چې دا کار مه کوئ. خو په کار داسې نه، لکه که اوس کوم لوبغاړی نشي کولی چې صحیح ولوبېږي، په هغې باندې موږ او ترت بد نه یو، په هغې نیوکه کوو چې هغه کرکټ بورډ یا خواته کړي، د هغې په ځای باندې یو ښه بل لوبغاړی راولي چې هغه د دې توان ولري چې د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي او لوبه وګټي. نو دې دپاره پرې موږ چې کومه نیوکه هم کوو، هغه د دې په خاطر کوو چې په ټیم کې سمی راشي. وزیر نړۍ مننه، ستا څخه هم بیا ده. نړۍ مننه علي احمد علي صاحب، ژوندی اوسې. په دې خو زه سپین نه شولم، ځکه سړی د مطلب نشي اخیستلی، ځکه کومنټ ډېر لنډ دی. مونږ خو نه سپین بیرغ ته لکه دغه دی، دا اوس دا خو زه خیر سړی په هېڅ نه پوهېږي چې مقصد یې څه شی دی. او موږ باید خپل اتلان ونازو، نه دا چې سپکې سپورې ورته ووایو. وره دلته چل دی، که تا د اول نه زموږ خبرې اورېدلې، سپکې سپورې ورته چا نه دي ویلې، او نه موږ دا کار کوو. خو موږ داسې کوو چې په ټیم کې لکه نور هم ښه والی راشي. هغه کوم کسان چې اوس په دې لوبه کې صحیح ونه ځلېدل، وی نه شو کولی چې صحیح بیټینګ وکړي، نو د تل لپاره دا خو د هغوی دپاره دا لکه لوبډله ده چې هغه کسان پکې ولوبېږي. ځکه دلته خو
یو ځواني هغې پورې سړی ښه لوبه شي کولی چې کله لکه توان د لوبې صحیح نه لري باید هغه استعفا خپله ورکړي او هغه ځای بل نفر ته خوشي کړي چې هغه راشي او د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي. دا خو لکه داسې دی چې دا لکه لوبه شي کولی که نه شي کولی باید په ټیم باندې بوج نه داسې نه ده پکار ورته. او دا نظر هم دی زما په نظر فیلډینګ کې زموږ اتلان لږ کمزوري لري کمزورتیاوې لري او بالکل همدغه همداسې ده لږه نښه پورې لري. نو راسا صاحب خو بېرته د هغې هغه راته ښکاري چې تلیفون کې چې ستونزه وه یا سره په نیټ کې ستونزه وه نو هغه ونه شو کولی چې دوباره بېرته راشي. ما بس همدغه خبرې کولې. نو زما په نظر هغه لوبغاړي چې عمرونه یې زیات دي او وزنونه یې زیات دي او نشي کولی هغه چستي نه لري تیزي نه لري نو پکار دا ده چې د کرکټ بورډ هغه کسان هغه لوبغاړي لرې کړي او د هغې په ځای باندې نور تازه دمې لوبغاړي پیدا کړي چې عمرونه هم کم وي او انرژي هم ښه ولري او چستي هم پکې تیزي هم پکې او هغوی ته په دغه کرکټ کې ځای ورکړي. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.